دا و ښاغلی شمس الدین دلسوز چې تاسو ته خپل کلام واوروئ. اوس به یو نوبت باید د خندا وچلو که خیر و. دا یو غونډه ده د بوشاکا په کور کې راغوښتل سوې ده. د خپل خپلوان راغوښتي دي چې زه چې څه کوم ستی خوښه ده که نه، نو دوی بیا مشورې ورکوي. غوږ به پرانیستئ او دی به لاسونه پر ټکوي چې هلته کوچ رسي. بابا د بش جړل مور یې په خاورو کې ورغښته، بابا د بش جړل مور یې په خاورو کې ورغښته، انا یې سر کې سپږې کتې ناسته و بالښته. بابا د بش جړل مور یې په خاورو کې ورغښته، انا یې سر کې سپږې کتې ناسته و بالښته. کوشني بوش توبې کښلې او غوږونه یې نیولو، کوشني بوش توبې کښلې او غوږونه یې نیولو. ول خدای مې دې ژر باسي بس له دغه ازمایښته. ورېندار یې پر غږ کړو د غیږه یې لونګینه، ورېندار یې پر غږ کړو د غیږه یې لونګینه. تا څه کاوه عراق چې وتلې څه دې ځینې غوښته. تروري هم راغلې وه په دا شپه مېلمنه وه، هغه هم وه حیرانه په بیاتي یې پایڅه سکښته. او ماما هم مشوره ورکړه چې ووځې دا دې ګټه، ماما هم مشوره ورکړه چې ووځې دا دې ګټه. ول زویه فصل نسي اخیستلی له دې کښته. او خېشام خو یې لا شو یو خبره دوې بې وکړې، خېشام خو یې لا شو یو خبره دوې بې وکړې. خالا یې خپل ساجک ورته ژووی شړۍ یې نغښته. اخره کې یې ټوله ټبر دا فیصله وکړه، اخره کې یې ټوله ټبر دا فیصله وکړه چې پته نسي وړلی بیا څه غواړې وڅه تشته. او کماله په دوو ګوتو خو لمر نسي پټولی، کماله په دوو ګوتو خو لمر نسي پټولی. مړانه د سرتیرو به ساتي یاد څلور پشته، حملو ته د غازیانو ټینګولی سیزان چیرې، حملو ته د غازیانو